السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو ورور حسن شاهد یو ځل بیا په ټوټه یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګرو تر تاسو هم غواړي چې په خپل تصویر باندې امدا شان ټایپست ویډیو ولا افیکټس جوړ کړئ. یعنی تاسو په ټیک ټاک یا فیسبوک کې دا رقم ډیر ذاتي ویډیوګانې کتلې وي چې ملګری ټایپست ویډیوګانې جوړي په خپل تصویر باندې مختلف سندري نظمونه یا دا شان نور سيزونه لیکي. خو ملګری وایي چې په دې کې موږ دا مختلف ډیزاینونه چې راځي ورسره په دې سایت کې چې دا کم فریم دی دا پکې موږ نشو جوړولې. نو په نن ویډیو کې تاسو لپاره ما دا کمال اپلیکیشن راوړی چې په دې کې ډیر ذات فريمونه دي دا شان مختلف ډیزاینونه دي پکې او دا ټول بالکل په یو کلیک باندې تاسو په خپل تصویر باندې شي لګولې یو خسته ویډیو به جوړول شي. نو دا اپلیکیشن به تاسو ته چیرته ملای شي څنګه ودی باندې تاسو ویډیو جوړوي دا ټول طریقه تاسو ته خایم. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل په شټو ټکنی سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. نو پښتو په تاسو دې لپاره په خپل موبایل کې اپلیکیشن انسټالوي. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې ملای شي او کوم ملګری چې زموږ دا ویډیو په فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک ملای شي او دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک ملای شي. د هغه ځای تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولای شي. کله چې هم دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کوئ بیا بسو کې سمپل دا به د رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو اوپن کړئ نو په دې کې پسټه پل تاسو هم دلته ډیر زیات دا شان مختلف ویډیوز والا کیټګریز تاسو ته شو شي. تاسو ټرندینګ والا ویډیوګان نه راغستل غواړئ تاسو لف والا دا سی ټیک ټاک دا سی ډیر زیات مختلف تاسو تخکاری مختلف کیټګری تاسو درکړي دي. نو زه په پسټه پل ته ټرندینګ باندې کلیک کوم چې دې کې ټول نه خسته ویډیوګان دي. بیا په دې کې د ډیر زیات ویډیوګان دي دا تاسو ډاونلوډ کوئ بیا په خپل تصویر لګوئ. مطلب زه غواړم چې په دې ویډیو کې خپل تصویر ولګوم زه به سمپل په دې تیر نشان باندې کلیک کوم نو دا به ډاونلوډ شي. تاسو تخکاری دلته دې ډاونلوډینګ روان دی بالکل په لک ټایم کې په 100 سکندونو کې به دا ډاونلوډ شي او دلته بیا بل یو آپشن مال راکې کریټ. نو بیا چې ځکه هم په کریټ باندې کلیک کوم نو مال به بل آپشن راکې دا غینه به خپل تصویر راخلم. تاسو ته ټول طریقې به کو سټپ بای سټپ درخایم ویډیو تاسو تر اخره پورې ضرور وګورئ چې تاسو بالکل په دې طریقه باندې پوه شئ. تاسو تخکاری دا اوسې کسي ته ورشي ته په لک ټایم کې به دا ډاونلوډ شي. ها نو تاسو تخکاری مال ته هغه کریټ آپشن راکو. زه چې کله هم په دې کریټ آپشن باندې کلیک کوم نو اوس ډایرکټلی زما ګیلری راوخته زه خپل هغه تصویر راوالم په کوم تصویر باندې چې دلته ویډیو جوړول غواړم. نو بیا تاسو خپل تصویر خراب کړئ څومره چې هم تاسو کټ کول غواړئ بیا به څه وکړئ لاندې بدلته په سیوډ باندې کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو په سیوډ باندې کلیک کوئ تاسو تصویر بدلته مین چې کوم ایډیټینګ سکرین دی نو هغه ته براشي او اتوماتیکلی په هغه باندې زبردست ویډیو جوړ شي. تاسو تخکاری څومره زبردست دغه ډیزاینونه ورسره که تاسو ته سایت ته وګورئ دا زبردست فریم دا ټول په څومره اتوماتیکلی جوړ شوی دي. نو تاسو بیا څه وکړئ دا ویډیو به تاسو دې ځای نه سیو کړئ ورسره په کین ماستر کې یا په بل اپلیکیشن کې به تاسو په دې باندې د پاسې لیکل وکړئ که تاسو په سندري لیکئ که تاسو په نظم په دې ځای کې به ولیکئ نو بالکل تیار افیکټس وراګانه به تاسو ته میلاوي شي او ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو کولی شي چې زبردست ویډیوګانې تاسو په دې اپلیکیشن کې جوړ کړئ. دنه ورکه تاسو غواړئ چې نور افیکټس په بدل کړئ هغه لپاره سمپل ته لاندې غانې هم تاسو بدلولی شئ ورسره افیکټس باندې که تاسو کلیک واخلئ ولته تاسو تخکاری لپ والا افیکټس برته تاسو تخکاری فیسټیول څومره زیات دلته مختلف نمونه تاسو لري. مطلب که زه په لپ باندې کلیک کوم بده کې دنه داري ماته ډیر زیات شان مختلف شیزونه شو شي او دا بالکل په یو کلیک باندې په خپل دغه ویډیو باندې بدلولی شم. تاسو تخکاری څومره زبردست بده کې مختلف ډیزاینونه دي ورسره په دې کې لاندې تاسو کلیک واخلئ په تیمز باندې تاسو کلیک کړئ نو تاسو تخکاری په دې کې دغه مختلف لایټونه مختلف رڼاګانې دي که زه په دې باندې کلیک کوم نو زما ویډیو به هم دغه شان په مختلفو طریقو باندې بیا بره زبردست بدلیږي رابدلیږي. ورسره دې نو زه په فریم باندې کلیک کوم نو په دې کې مختلف فريمونه دي دا هم تاسو په یو کلیک باندې په خپل ویډیو کې لګولی. تاسو تخکاری څومره زبردست د ویډیو چې کوم سایډونه کوم فريمونه هغه څومره زبردست ډیزاین کې تاسو دلته میلاویږي. تاسو چې په کوم یو فریم باندې هم کلیک اخلئ نو اتوماتیکلی هغه تاسو په ویډیو کې لګي. تاسو تخکاری زما په ویډیو کې دا ولګیدم. کله چې هم تاسو په دې کې زبردست ویډیو جوړ کړئ په دې کې مختلف سټیکرې په خپل ویډیو باندې دلته لیکل هم تاسو شي کولای. نو بیا تاسو سیو کوئ څنګه سمپل لپاره په سیو باندې کلیک کړئ تاسو تخکاری دلته لیکل سیو. کله چې هم تاسو په سیو باندې کلیک واخلئ نو دلته په مخ کې تاسو ویډیو چې کوم نه دغه سیوینګ به شروع شي او په لک ټایم کې به تاسو دغه ویډیو ګیلری ته راشي. تاسو تخکاری د دې سیوینګ وس روان دي تاسو تخکاری دلته هینسي روانې دي چې کله هم ساو ته ورسې نو دا ویډیو به اتوماتیکلی زما ګیلری ته راشي. نو تاسو دا ویډیو خوښ شوي د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. د الله پامان.